أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمتم لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم. قال अल्लाह ताला को फरमाए सनशुद्दु मुंबा मजबूत को आदोदा का स्ता मटे बे अखी का फरोर स्ता व नजअलो और मुंब दर को लकुमा तासु द्वाड़ोता सुल्तानन गलबा फला यसिलूना बस द्वैबा नशी दर रसीदले इलैकुमा तासुता बे आयातना वजद नखो जमुन अंतुमा तासु द्वाड़ा वमन अव कम खलक चे इत्तबाअकुमा तासु पैरवियों की अलगालिबून गालिब बगु। फलम्मा बस हर कलचे जाअहुम राग दोईता मूसा अलैहिस्सलाम बे आयातना बय्यनातिन ज़मुन ब वाज़िहा नखुसर क़ालू नुद्वयुबे मा हादा नददा इल्ला सिहरन मगर जादू मुफ्तरन तड़ल शवे जोड़ कड़े शवे वमा समिअना और नदी और दली मुंगा बेहाजा दा फी आबाइन अव्वलीन दखपलो अखवानो लारानो निकुनुना। वक़ाल मूसा और उवेन मूसा अलैहिस्सलाम रब्बी ज़मा रब अअलमु फ़पोह दे बिमन फ़अग़जा जाअ चिराउड़ी बिलहुदा हिदायत मिन इंदिही दद तरफ वमन और फ़अग़जा तकून लहू चिदे अगद पारा आक़िबतुद्दार द आखिरत को चिदे द अगद पारा द आखिरत को इन्नहु ला युफ्लिहु बेशका न कामयाबी की अज़्ज़ालिमून ज़ालिमान पर। वक़ाल फ़िरऔन और फ़िरऔन या अय्युहल मलअ
اے درباریانو ما علمتو زنبی جنم لکم تاسو دپارا من الہ بل سوک معبود غیری بل زان نہ سیوا فاوقد پس اور بل کا لی زما دپارا یا حامانو اے حامانا علی الطین پخٹا فجعل بیا جوڑ کا لی زما دپارا صرحا یو محل لعلی دپارا ددی چیز اطلع اگورم الہ الہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام معبود طرف تا وانی او بیشک از لأظنه گمان کوم پدو من الکاذبین د درو ویون کنا سورۃ القصص 35 نا 38 نمبر آیتوں پوری نننی درس کے شامل دی حضرت موسیٰ علیہ السلام د الله د طرفنا پیغمبر کی جوړ شو او دیتا کار اس پارل شي چې اوس ته فرعون او درباریانو ته دا معجزات خو او زما پیغام ورته ورسول کې دې شي چې هغه خبره ومني او د آخرت د ناکامۍ نه بچ ولې چې هغه ډېره غټه سرکشي شروع کړي او سرکشي یې څه وه چې هغه به وایي انا ربکم الاعلی زه لوی خدای یم لوی رب یم نو دین به زیات انسان څه سرکشه کېږي چې د الله رب العزت ته طرف نه پې نعمتونه واردل نو هغې نعمتونو شکریه ادا کولو په ځای د حد نه ووتو روایاتو کې راځي چې 40 کاله پورې هغه باندې هیڅ قسمه تکلیف تر دې پورې چې سرخوږې غونډه کې ونه راغله دې سیز هغه تکبر او لویۍ طرف ته واړه او چې یو مؤمن مسلمانی او داسې تکلیف نه بچي په هغې کې د الله شکر او تکلیف پې راشي په هغې باندې صبر کوي دا د مؤمن کار او هغه سرکشه و نو دې سرکشۍ کې هغه نور مخکې تلو نو موسی علیه السلام چې کله نبوت ورته ملاو شو او حکم ورته وشو چې اوس فرعون لځه نو دغه وخت هغې 2 دعاګانې وکړې یو خو دا رب تعالی چې ما هغې کې یو قتل کړی دی یعنی جانبوج کر په کس سره نه بلکې د هغه اجل راغلی او یو عام څوک سره چې نه هغه مړ شي خو دا خبر خو فرعون ته رسېدلی او هغه حکم ورکړی د موسی علیه السلام د قتلو نو ځکه حضرت موسی علیه السلام وایي چې رب تعالی فاخاف ان یقتلون هسې نه چې ستا پیغام په ځای پاتې شي او زما هلته لیدو سره هغه ما قتل یعنی د خپل قتلېدو یا د دې غم نه بلکې دا چې د الله رب العزت پیغام به رانه پاتې شي هسې نه چې نو هغه زه ورته چې نو خبره شروع کوم او خبرې نه مخکې هغې ما ووایي او دویم دا چې زما ژبه کې لږ کې لکنت دی زما ژبه نښلي نو د دې دپاره زما گزارش دا دی دعا دا ده چې زما رور دی هارون علیه السلام ډېر زیات فصیح اللسان دی ژبې په لحاظ سره ډېر مخکې دی وړاندې دی او ډېر ښایسته خبرې کولی شي نو هغه که چېرې تاسو ما سره ولیږي د ما مددګار او زما تصدیق کوونکی ولې چې ما ته دا هم یره ده چې هغوی به وایي چې ان یکذبون ته خو دروغ وایي نو الله رب العزت ته دوی ته دواړه دعاګانې قبولې کړي او په دې آیت نمبر 35 کې ارشاد وفرمایل چې ستا مټې مونږه ستا رور سره مضبوطه او تاسو دواړو دپاره به مونږه داسې غلبه او داسې روب بدل درکړو چې ستاسو کتو سره د هغوی زړونه به په روب کې راشي په یره کې به راشي هغوی تاسو ته به بلکل هېڅ ونه وایي فلا یصلون الیکم تاسو ته به لاس قدرې نه وړي دا د الله رب العزت طرف نه موسی علیه السلام د دواړو دعاګانو د قبولیت هغه اعلان بآیاتنا
ولې چې زمونږ نښې دي تاسو چې ته صرف مار هغه معجزه هغه ته وښې هغه لښته داسې کته کېږدي نو هغه به دومره لوی اژدها جوړ شي بیا فرعون د خبرې کولو جوګه وکړي همدغه وشو چې کله هغه موسی علیه السلام نه هغه دا تپوس وکړ چې ته وایې زه رسول یم پیغمبر یم تا سره څه نښه شته نو دوی دا لومبۍ نښه چې وغورځوله ښځه همسا یې وغورځوله هغه دومره لوی شو چې دربار کې کرسۍ لګېدلې وي دوی کسان ناست دي د هغوی چار چاپېره داسې وچولېده او فرعون ته یې مخې ته خوله کولاوه هغه ډېر زیات روب کې او ډېر زیات یره کې او ګبراهټ کې راغی نو په دغه وخت کې بعضې روایاتو کې دا هم راځي د هغه زړه کې څه لږه غونډه کې دا خبره راله چې موسی علیه السلام صحیح دی او د ده خبره منل پکار دي نو هغه دغه وخت کې د خپلو مشیرانو نه وزیرانو نه تپوس وکړو هغوی ورته هلته الټه لاره وکړه هغوی ورته ویل چې دا خو د ټولو نه لوی جادوګر دی داسې کرتب او داسې جادو مخکې مونږ نه لیدلی نو بس فرعون بیا د هغوی په مقابله کې راغی انتما ومن اتبعكم الغالبون الله رب العزت ارشاد فرمایي چې اے موسی ته او ستا ورور تاسو دواړه به غالب دي بیا موسی علیه السلام چې دا معجزات وښول نو هغه وی ما هذا الا سحر مفترى دا موسی علیه السلام ډېر زبردست جادوګر دی او دا جادو تیار کړی دی د دې خبرې خو مونږه مخکې چېرته خپل پلار نیکه نه نه دي اورېدلي چې داسې یو پیغمبر یي او داسې یو الله دی یو رب دی د هغه د طرف نه څوک داسې راشي دا خبرې خو مونږه خپل پلار نیکه کې نه اورېدلي مونږه خو بس بیا موسی علیه السلام په مقابله کې بیا خپلو سردارانو او درباریانو دوی اے درباریانو ما علمت لکم من اله غیري زه خو خپل ځان ستاسو دپاره یو معبود او یو خدای ګڼم دې نه علاوه ما چېرته خپل دې ژوند کې بل څوک نه اورېدلي دي او نه زه دا عقیده لرم موسی علیه السلام ورته هغه جواب کې چې کله هغه وایي چې دا خو جادوګر دی نو ارشاد یې وفرمایه چې زما رب ته ښه پته ده چې څوک په هدایت باندې دی د هغه د طرف او څوک ګمراه او د چا دپاره د آخرت کوم یعنی جادوګر چې دی دا هیڅ چا پیغمبر نشي کېدی ولې چې جادو کفر دی نو یو کس چې نو هغه جادو کوونکی دی نو هغه ته نبوت نه ملاوي یا یو کس پیغمبر دی نو هغه جادو نشي کولی او دا د زما د رب په علم کې چې زه د هغه د طرف نه په هدایت او په سمه لار یم او د آخرت چې کوم کور دی ښه کور دی هغه هم د پیغمبرانو دپاره الله رب العزت مختص کړی انه لا یفلح الظالمون او دا ظالمان نه کامیابي کوم ظالمان کوم چې دروغ کړي په الله دروغ جوړ کړي یا هغه ظالمان چې کوم جادو کوي لا یفلح نه کامیابی نه دنیا کې نه آخرت فلاح ہوئی د دنیا او د آخرت دواړو کامیابی نو لا یفلح نه به دنیا کې کامیابی چې هغوی ته جادو سره هېڅ نه حاصلېږي او نه به په آخرت نو فرعون ووی اے سردارانو ما ته خو نشته پته چې زما نه علاوه بل څوک عبادت د عبادت لایق دی معبود دی خدای دی ما ته خو نه ښکاري بیا دا هغه خپل تکبر او لویۍ کې دومره غټه خبره وکړه چې دې خبرې سره د هغه مقصد دا و چې د خلکو په زړونو کې شک پیدا شي نو هغه خپل وزیر ته وویل چې ای حمانه د خټې هغه خټه چې هغې نه بیا خښته جوړه شي پخه کړی شي په اور کې بټای کې هغه پخه کړی شي نو هغې خښتو نه هغې خټو نه ماره یو کور جوړ کړه یو محل جوړ کړه یو اوچت بلډینګ جوړ کړه چې هغې بلډینګ باندې زه بره وخېږم دومره اوچت دي چې زه اسمان کې د موسی علیه السلام خدای ته وګورم چې واقعي شته او که نشته
اطلع الى اله موسی دا محل د دې لپاره چې زه د موسی علیه السلام معبود وګورم چې واقعي شته او کنه شته وإني لأظنه من الكاذبين ما ته خدا یقین دی ګومان مې دی چې دې دروغ زمانه علاوه بل معبود نشته نو دا د فرعون حال و حالانکه یو انسان دی څومره کمزور دی معمولی غونډه کې تکلیف کوي او چغو جړای د بدن دا صرف د غاښ کې درد راشي ګرده کې درد راشي لوی بول واړه بولې بند شي څنګه عجیبه حالات او هغې نه باوجود دومره غټې غټې خبرې کوي ځکه فرښته وه نو هغه سره نه د خوراک نه د څښاک نه څه بل څه ضرورت بشري ضرورت تقاضا هېڅ نشي جبریل علیه السلام څومره لوی او زورور فرښته ده وایي چې خپل پوره قد کې ودرېږي ومې ځمکې لاندې تحت الثرا ده هلته کې خپې به او عرش سره سر به او شپږ سوه وزرې صرف دوه ګلابې کې مشرق او مغرب دا ټول به راګیر او هغوی د الله رب العزت داسې فرمانبردار چې نافرماني بالکل نشي خو د انسان له الله رب العزت اختیار ورکړی دی چې کله د باندې نعمتونه راولېږي دغه وخت کم ظرفه خلک چې نو هغه د نعمتونو شکریې په ځای تکبر او لویۍ کې ځان اخته کړي نو د دې ځای نه سبق هم دغه دی چې ای مسلمانانو تاسو داسې نشئ دې ټول دا چې کومه واقع بیانه شوه خلاصه یې دا چې هغوی په دې باندې هلاک شو تاسو برداشت کړئ بیا دې انجام څه وشو انشاءالله آینده آیتونو کې وایي الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي قال وی فرمایل سنشدو مونږ به مضبوط کو عضدکا ستا مټې باخیکا ورور ستا ونجعلو او مونږ به درکو لکما تاسو دواړو ته سلطانا غلبا فلا یصلونا بس دوی به نشي در رسېدلی الیکما تاسو ته لآیاتنا په وجه د نښو زمونږه انتما تاسو دواړه ومن او کوم خلک چې اتبعکما ستاسو پیروي یې وکړه الغالبون غالب به وي فلما پس هر کله چې جاءهم راغی دوی ته موسی علیہ السلام بآیاتنا زمون په نښو سره بینات واضحه قالوا دوی ویل ما هذا نه دی دا الا سحر مگر جادو مفترن تړلی شوی وما سمعنا او ندی اوریدلی مونږه بهذا دا فی آبائنا الاولین پخپلو پخوانو پلارانو نیکونو کې وقال موسی او ویل موسی علیہ السلام ربی زما رب اعلم خپوه دے بمن باغچا جاء چراوڑی بالهدى ہدایت من عنده دد طرفنا ومن او باغچا تكون له چد اغد پارا عاقبت الدار داخرت کور انه لا يفلح بشکن کامیابی گی الظالمون ظالمان خلق وقال فرعون او هو الفرعون یا ایها الملأ اے درباریانو
मा अलिमतु ज़न पेजनम लकुम तासु द पारा मिन इलाहिन बल सुख माबुद गैरी बलजान न सेवा फ़अौक़िद बस और बल का ली ज़माद पारा या हामानो ए हामाना अलद्दीनी पखटा फजाल ब्याजोड़ का ली समाद पारा सरहन यौमहल लअल्ली दपारद दी चीज़ अत्तलिउ उगूरम इला इलाही मूसा मूसा अलैहिस्सलाम माबूद तरफ था व इन्नी औ बेशक लअज़ुन्नुहु गुमान कौम बद मिनल काज़िबीन दरोग वयुन कुना। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।